کم رم رم دی هم به ذکر زه د یار کړم زه له داسې لیونو سره روزګار کړم دې سړي چې روان کړی یم دار ته دې سړي باندې د عمر نه اعتبار کړم. السلام علیکم ملګرو، زه رحیم یم، یو ځل بیا د حیون ویب ټي وي د شیشې نه تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې حیون ویب ټي وي تاسو له مختلف پروګرامونه وړي، هغه تاسو ګورئ، هغه انجوی کوئ. په ننني پروګرام کې ډېر ګران ملګری زموږ حسن خلجي صاحب یو ځل موږ سره بیا میلمه دی. حسن خلجي صاحب سره زموږ ډېره مرکې شوي دي، چونکې د مینوالو غوښتنه او ستاسو غوښتنه وه چې حسن خلجي صاحب لاړ شو، یو ځل بیا ته یې مرکه ریکارډ کا. نو حسن خلجي صاحب په خپل پروګرام کې تارکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه حیون ستاسو د مینوالو د غرونو چې د هغې مینه وه چې دلته دوباره بیا راغلی، څو ځله راغلی، الله دې بیا راوله او یو جهان مننه. ډېره مهرباني. حسن خلجي صاحب څه به راسره شریکوئ؟ ډېر د مینوالو غوښتنه ده داسې شعرونه چې بس حد شعرونه داسې ده چې شعرونه خو د شاعر بچي وي، دته خو خپل هر یو لیک ډېر زیات خط ښکاري او ښه ښکاري، او خو زه به دغه کمزورې غوندې کې شعرونه دي دغه به ووایم. د غزل نه مخکې دغه دوه شعر دي چې د تن سایه هم راپسې چرته په لار رانغله، د تن سایه هم راپسې چرته په لار رانغله، زما یوه حوصله هم زما په کار رانغله، رو رو می خوري لکه چې زه یم بې څوکه کابل، لږه حیا رانه وجود کې د پرهار رانغله. او دغه غزل دی چې هم په آباده یو سړي په صحرا نه پرېښودم، هم په آباده یو سړي په صحرا نه پرېښودم، اخر به چرته تلمه چرته هم چا نه پرېښودم، چرته یو پیر چرته زیارت بابا مې پرېښي نه و، په دم درود هم د یادونو بلا نه پرېښودم، ځان دې هم وسېزو او زه دې هم له ژوند وویستم، حیون ځان دې هم وسېزو او زه دې هم له ژوند وویستم، ما محبت کله کوو خو زړه ته نه پرېښودم، او دا مې د مینې ثبوت ستا کوڅه کې ژوند مې بیلو، دا مې د مینې ثبوت ستا کوڅه کې ژوند مې بیلو، څنګه به تلمه زه خو خپل انا نه پرېښودم، او حسان نه دا احسان او دا پیرزو دې نه هېرېږي، حسان نه دا احسان او دا پیرزو دې نه هېرېږي، ژوند دې راکړی و خو ژوند ته دې بیا نه پرېښودم.